له فلم شروعات د پولیس یو ګاډي نه کیږي کوم کې چې څه پولیس ناست وي او یو کس یې چرته روان کړی وي، خو په لاره کې یو ټرک ولاړ وي چې د دې لارې بندې کړې وي. دوه پولیس را کوزیږي او لاندې ګوري. هلته کې یو نقابپوش انسان راځي او دا دواړه پولیس والا مړه کوي او بیا هغه نورو پولیسو پسې هم ځي او هغې هم هلته کې مړه کوي او بیا ګاډي ته راځي او هغې کې موجوده کس د مخ نه کپړه اخوا کوي او هغه هم هلته کې مړ کوي. اصل کې د دغه کس نوم سکاټ واکر دی او یو مشهور قاتل دی. د دې اصلي میشن پولیس نه بلکې دغه قاتلان دي چې ختمول دي، او کله چې دا خپل میشن ختمي او د ګاډي نه لاندې کوزیږي دا هلته کې یو پولیس ګوري چې دې نه تښتي او دغه پولیس د دې شکل هم وکتو. د دغه خبر دا خپلې کمپنۍ ته ورکوي کوم دپاره چې دا کار کوي. بیا ډېر زر دغه کمپنۍ څخه خلک راځي او دا ځان سره په ګاډي کې وړي او یو بل ځای ته بوځي، ولې چې هغه پولیس د دې مخ وکتو او هغې وپېژندو. دې لپاره به دا سنټر ته بوځي او په کاغذونو کې به د دې نوم بدلوي چې په مستقبل کې دا څوک ونه پېژني او ویې نیسي، او بیا څه ورځو لپاره به واکر دلته کې پټېږي. سمیت نومي سړی هغه سنټر ته راځي او د واکر ټول کاغذونه اخلي. بیا واکر هلته کې جان نومي یو سړی ګوري چې سنټر کې یو کس ډېر زیات وخي. واکر غوښتو چې دغه کس مدد وکړي خو سمیت هغه ایثار کو. سمیت نه غوښتو چې واکر له بل چا په جنګ کې خپه ومنډي او په خپلو مصیبتونو کې اضافه وکړي او په اخره کې خپلې ګوتې په یو ماشین باندې بدلې کړي او بیا یو کوټې ته لاړ شي. هلته کې د دې نه علاوه څه نور قاتلان هم ناست وو کوم چې د خپل نمبر په انتظار وو. د دې نظر هلته کې په جولیټ او په ایلډا باندې پرېوځي. دې نه علاوه موږ هلته کې نور درې قاتلان هم ګورو چې د هغې نومونه ری، ماریا او ټاون وي. دې درې واړو ته خپل باس اډر ورکړی و چې یو جینۍ ونیسئ، او په دغه سنټر باندې سمیت بیا له واکر په کمرې کې یو چټۍ ور دننه کړي او بیا هغه یو میشل نومي جینۍ پسې لاړ شي. سمیت میشل سره ډېره مینه کوي خو اوسه پورې ورته اظهار نه وي کړی. خیر میشل دې سره خبرې وکړي او خپل کور ته لاړه شي او بیا هغه درې قاتلان دغه اډې ته راځي او د دې خبرې خلاصه کیږي چې دا درې کسان هغه جینۍ پسې راغلي وي او هغه ځان سره بوځي. ماریا په هغه دروازې باندې موجود یو کس مړ کړي او بیا خپل نور کسانو سره دننه راشي. بیا واکر هغه چټۍ راوالي او هغې کې دننه یو لاکټ پروت وي په کوم کې چې یو ماشومې تصویر وي. دا ماشومه اصل کې د واکر لور وه کومه چې څو کاله مخکې چا مړه کړې وي. له هغې تصویر چې وګوري نو له واکر په سترګو کې وښکې راشي. ایلډا یو کمرې ته راځي او د واکر د کمرې چابي پټوي او هلته نه ځي. ری هم د دغه سنټر ټولې کیمرې بندوي او د دغه سنټر دروازې هم ځان سره بندې کړي. سمیت خو په خپلې کوټې کې خپه مازمانې ګانې اوري او هغې ته پته نه وي چې د ری ټیم راغلی دی او په دغه ځای حمله کړې ده. او څنګه چې د کوټې نه بهر وځي او یو کس په ځمکه ګوري چې مړ دی نو ډېر زیات ویریږي او بیا هغه سیکورټي الارم غږوي خو واکر ته پته نه وي چې بهر څه کیسه ده. بیا جولیټ او ایلډا د هغې کمرې ته راځي او هغې نه مدد اخیستلو کوشش کوي خو هغه ورته انکار کوي ولې چې هغه خو دا جینکۍ پیژني نه. ایلډا ورته وایي چې زه خو پخپله هم قاتله یم او زه تا پیژنم، خو واکر اوس هم دا نظر انداز کړي. بیا ایلډا او جولیټ هلته نه لاړ شي او لږ ساعت پس یو کس د دې کمرې ته راځي او په دې باندې ډزې کوي، خو واکر څه بچل کې ځان بچ کړي او بیا دغه کس رونیسي او هلته کې ختم کړي. اوس یې د دغه احساس وشو چې دغه سنټر باندې څه خلکو حمله وکړو او دا په منډه له ایلډا کمرې ته ځان رسوي. ایلډا هم هلته کې یو کس مړ کړی وي خو هلته کې ډېر زیات کسان وي او په دې باندې هغې حمله وکړي. ایلډا بهر وځي او دا خلکو سره یوازې مقابله کوي خو واکر اوس هم د دې مدد نه کوي. خو کله چې دا وګوري چې دا جینۍ یوازې جنګ کوي نو بیا فیصله کوي چې د دې ملګری شمه. ډېر ژر دې هلته کې له هغه خلکو صفایه وکړي او دې درې واړه یو ځل بیا یو بلې کوټې ته ځي. بیا هلته کې دوه کسان راځي او د دې لاره ایساروي خو واکر شاته نه په دې حمله کوي او هغه مړه کوي. او په اخره کې دې هغه کوټې ته راځي کوم ځای کې چې ډېرې زیاتې تومانچې وي خو هلته کې یو لاکر وي چې د هغې چابي چا سره هم نه وي. خو اچانک هلته کې سمیت راځي او له هغې په جیب کې د دغه ځای چابي وي او ډېر زر دې هلته کې څه تومانچې راخلي او ځان سره ږدي او ډېر زر هلته کې څه خلکه دغه کوټې ته راننوځي او د دې په منځ کې او یو خوفناک جنګ چالو کېږي. خو دغه دوران کې سمیت غریب په خېټه ولګي او هغه مړ شي. ایلډا او واکر بغیر څه خوفه دغه خلکو سره ډېر په بهترۍ جنګ کوي. واکر هم دغه جنګ کې ډېر زیات زخمي شو او هغه یو کمرې ته ځي او د خپلې زخمونو پټیانې کوي. ایلډا واکر ته خپله کیسه کوي چې هغې به پخوا یو ګینګ ته مړي کولو او دغه ګینګ به د ماشومانو کار کولو او دغه ګینګ جولیټ هم هلته کې مړه کوله. خو د ایلډا مالک لوګن زړه په دغه جینۍ باندې راغو
او هغه جولیټ سره په زوره بدکاری وکړه په کوم معنی چې له هغې خېټه شوه خو ډېر زر د لوګن جولیټ نه اړه پاسېده او له هغې ماشوموی مړ کولو کوشش کولو خو ایلډا دا هر څه نشو کتی او هغې خپل مالک ته دوکه ورکړه او جولیټ یې هلته نه راوتښتوله خو لوګن ته د دوی د موجودګۍ پته لګېدلې وه او ځکه دوی خپل کسان رولېږلو او موږ یې مړه کولو چې جولیټ ونیسي او یو ځل بیا یې هغې به مخامخ پیش کړي بیا ایلډا د هغه کوټې نه روزي او بلې کوټې ته ځان رسوي چې دغه ټولې کیمرې آن کړي حالانکې په لاره کې ډېرو خلکو په دې باندې حمله وکړه خو دی بیا هم هغه کمرې ته ځان ورسولو بل خواته لوګن ته دا پته ولګېده چې له هغې دومره کسان مړه شو او هغه ډېر زیات غوسه شي او بیا هغه دا میشن ټام او ماریا ته ورکوي ماریا هغه سنټر کې یو کمرې ته ننوځي کوم ځای کې چې دا 3 قاتلان ګوري چې ناست وي او هغې دغه ټولو کسانو ته ډېرو پیسو لالچ ورکړو چې واکر مړ کوي او بیا هلته کې یو بل کس راځي او هغه په واکر او په دغه جینۍ باندې ډېرې زیاتې ډزې کوي خو کله چې له هغې ماشین کې دغه ګولۍ ختمه شي واکر په دې باندې مخامخ راځي او هلته کې مړ کوي او بیا واکر او دغه 2 جنکۍ دغه کوټې سیګنل ټیکوي او بل ځای ته ځي کوم ځای چې دوی نور ملګري خبر کړي او هغه دوی پسې راشي خو دغه کوټې کې پهله نه یو کس د دې انتظار کولو بیا واکر له جیبه یو ګرنیټ روکاږي او دغه کمرې کې لړه کوي چې دغه کس وتښتېږي او لاړ شي او څنګه چې دغه کس بهر راشي ایلډا او واکر په دې باندې حمله کوي خو دغه کس د ایلډا په سر باندې غوځار وکړي او هلته نه لاړ شي واکر چې کله په دې باندې حمله وکړي خو دا کس دومره طاقتور چې واکر د یې مخامخ هېڅ هم نه وي جولیټ هم په دغه کس باندې حمله وکړي خو دا خو ډېره ماشومه وي ایلډا دلته کې په هوش کې راشي او هغه په دغه کس باندې یو غوځار وکړي واکر هم دې سره ملګری شي او دې دواړه یو ځای شي او دغه کس دلته کې مړ کړي او دغه شانتي واکر خپل ملګرو ته ټلیفون وکړي چې موږ ته ستاسو ضرورت دی دغه سنټر د ری او ملګرو څلور طرفونه ګیر کړی و ځکه چې دلته نه تښتېدل ډېره زیاته مشکله وه او دې درې واړه یو ځل بیا هغه کوټې ته ځان رسوي کوم ځای کې چې ډېره زیاته اسله پرته وي خو هلته کې هم پهله نه یو کس ولاړ وي واکر دلته کې دغه کس ته کنځلې کوي چې هغه ما پسې راشي او بل خواته جولیټ هغه کمرې ته ننوځي خو بدقسمتۍ سره هلته کې یو بل کس راشي چې دوی ګیرې کړي بیا د واکر او دغه کس په منځ کې ډېره زبردسته جګړه روانه وي واکر ډېر زیات ستړی شوی وي په کوم باندې چې دا کس په دې باندې تکړه وي ایلډا دغه جینۍ ته وایي چې دلته نه وتښتېږه او زه دې کس سره مقابله کوم او راین یو چاقو اخلي او د ایلډا خېټه کې منډي واکر او دغه سړي په جنګ کې واکر ډېر زیات زور لګوي او په اخره کې دا سړی ختموي او دغه بله جینۍ راین ځان پسې کوي او یو ځای ته راولي کوم ځای کې چې واکر دې ته ناست وي او څنګه چې دا یو ګاډي ته نږدې راشي واکر هلته کې په ګاډي کې دماکه وکړي په کوم معنی چې رایل هلته کې مړ شي جولیټ هم هغه کمرې ته ځان ورسوي کوم ځای کې چې داسې تومانچې راپټې کړي خو ماریا هم دې پسې شوي وي ډېر زر د هلته کې جولیټ پټه کړي او هلته نه یې اغوا کړي او بیا چې کله واکر هغه کوټې ته راشي نو دې له نوي پهچان هغه کاغذونه تیار وي او ورسره دې ته هلته کې ډېرې زیاتې پیسې هم پرې غوستې وي خو هغه دلته کې بلکل هم نه وي خوشحاله ولې چې دې ډېر زیات ملګري ری مړه کړي وي ایلډا هلته کې راځي او واکر ته وایي چې جولیټ هلته نه چا اغوا کړې ده خو د واکر حوصله اوسه پورې ختمه شوې وي او هغې کې دومره همت نه وي چې هغه نور جنګ وکړي ایلډا ورته وویل چې ته غواړې چې د هغې جینۍ حال هم ستا د لور په شانتې شي اصل کې ایلډا د واکر ټولې کیسې نه خبر وي سمو د پیله یو ایجنسي چې د جنکۍ او ښځې پټوي او هغې نه پسې مړه کوي هغه ایجنسي د واکر ښځه او لور پټه کړې وي خو واکر د دغه جینۍ داسې جواب ورنه کړي او ورته وویل چې داسې زما کار نه دی چې دغه جینۍ زه بچ کړمه ایلډا هلته کې یوازې ځي او دغه جینۍ بچ کولو کوشش کوي واکر چې کله دغه ایجنسۍ نه بهر وځي نو ته هلته کې یو لاکټ ګوري چې دې د لور وي او بیا دې ته دا احساس کېږي چې ما له پکار دی چې دغه جینۍ بچ کړمه بل خواته ایلډا د هغه کسانو پسې شوي وي او دغه کسان دا جینۍ لوګن ته په حواله کولو ولا وي خو بیا اچانکه دغه جینۍ په ری او په ماریا باندې حمله وکړي خو دا یوازې د دغه کسانو مقابله ورنه کړي او دا هلته کې وبیلي ری چې کله دغه جینۍ مړه کولو ولا وي هلته کې واکر راځي او دا کس باندې ډز کوي بیا ری او واکر په خپلو کې به جګړه شي او بل خواته ایلډا او ماریا په خپلو کې به جنګ کېږي واکر یو ځل بیا ډېر ستړی شوی وي او ری په هغې باندې تکړه وي خو ایلډا پوره جوش سره دې جینۍ سره جګړه کوي او هغه مړه کوي ایلډا رامنډه کې د واکر مدد کولو والا وي خو هغه جینۍ په ګاډي کې کینی او خپل ګاډي ځغلي او ری ایلډا کې په ګاډي باندې وخي او مړ کوي یې دغه شانتي دا دواړه دغه جینۍ زندګي بچ کړي او د لوګن نه یې آزاده کړي
او واکر دې ته ټولې پیسې ورکوي او ورته وایي چې د خپل زوی حفاظت وکړه. او یو ځل بیا واکر تر خپل ایجنسۍ نه ټلیفون راځي او یو نوي پهچان سره یو نوي ځای ته دا پرمیشن لیږي. خو دغه میشن د تلو نه پهله دا یو خپل کار پوره کوي او راکوزیږي چې څو پورې لوګن ژوندی وي. له دغه دواړو جنګیانو ژوند په خطر کې دی او ډېر ژر د لوګن کور ته راځي او هغه په خپلې کوټه کې مړ کړي. او دغه شان د دې د خپلې لور او د ښځې بدله واغسته او دغه جنۍ هم بچ کړه. ملګرو که فلم هم خوښ شوی وي نو ضروري لایک کوئ، کامنټ وکړئ او دغه چینل سبسکرایب کړئ.